د ازموینې ملي ادارې د 1403 کال د کانکور ازموینې عمومي پایلې اعلان کړې. د ازموینې ملي ادارې سرپرست وویل چې د 1403 کال د کانکور ازموینه کې اتل خان رحیم زوی د محمد عظیم زوی د 1403 کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره شوی دی. نوموړي د 359.98 نمرو په اخیستلو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. عمومی د 1403 کال عمومی کانکور عمومی اول نمره ولایت کابل آئی ڈی نمبر R 010-598 د حبیبی علی لیسې د ښوونځي فارغ اتل خان رحیم زوی د محمد عظیم زوی او د محمد رحیم نمسه 359.18 نمرو په لاسته راوړلو سره ډپارټمنټ د عمومي پوهنځي طبي پوهنتون علوم طبي کابل ابو علي ابن سینا پوهنتون ته معرفي شوی دی. کم ځوانان چې کامیاب شوي دي دوی ته او د دوی والدینو ته موږ مبارکي وایو، او چې کم ځوانان ناکام شوي دي نو د هغوی دپاره د هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې زحمت وباسي د آینده کال لپاره. د ریاست الوزرا مرستیال هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و او ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې علمي کادرونو ته به د هېواد د ابادۍ په بېلابېلو برخو کې کاري فرصتونه رامنځته کړي. افغان انجنیرانو له لوري د قانونو استخراج کیږي، لوی لارې جوړیږي او د افغانستان اسلامي اردو او امنیتي ځواکونه روزل کیږي. په تیرو څه کم 3 کالو کې د افغانستان په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې لسګونه لوی او وړې پروژې پلي شوي، چک ډومونه جوړ شوي او جوړیږي، روغتیايي مراکز، سړکونه او کرنیزې پروژې عملي کیږي چې ټول یې د افغاني کادرونو له لوري رهبري کیږي. زما توقع له ځوانانو څخه دا ده چې نن ورځ ټول تمرکز په خپلو زده کړو وکړئ څو د سبا لپاره د خپل هیواد او خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځئ. برای همه محصلینی که برای همه طلابی که در کنکور امسال موفق شدند، کامیاب شدند، بر خود آنها، بر فامیلشان، بر همه ملت افغانستان و با استادای گرامی و با کسایی که در اثنای امتحان زحمت کشیدند از صمیم قلب تبریک و موفقیت برای آنها آرزو دارم. و کسایی که ناکام هم شدند باید مایوس نشوند، با جریان سال کوشش کنند دیگه درس بخوانند. از این سال کمی و چون که درس نخوانده بودند باعث ناکامی از اونها شد تا سال دیگر خوب تیاری بکنن. خدا خواسته بود در کنکور سال آینده باز دوباره باید موفق شوند. از طرف امارات اسلامی افغانستان الحمدلله از مرحله ابتداییه و متوسطه و ثانوی و مرحله تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی و مسلکی در همه مراحل الحمدلله استادا، جای درس، کتب درسی همه برای طلاب، برای متعلمین و برای محصلین عزیز مهیا شده است. باید اونها اوقات خود از ضایع تیر نکنند، کوشش کنند بخیر نتایج خوب، نتایج عالی را به دست بیارند تا اینکه در آینده این ملت عزیز افغانستان و وطن عزیز ما به ذریعه آنها آباد شود. افغانستان آینده، افغانستان مترقی، افغانستان آباد به جوانان عزیز این وطن اشد ضرورت دارد. امروز به علما ضرورت داریم، به انجینیر صاحبا ضرورت داریم، به دکتر صاحبای خوب ضرورت داریم، به همه متخصصین وطن عزیز ضرورت دارد تا اینکه طلاب عزیز ما کوشش کنند تا بتوانند
به در بخور وطن عزیز شوند. باز هم یک بار دیگر با همه محصلین عزیزی که در این امتحان اشتراک ورزیدند، کامیاب شدند، از صمیم قلب برایشان تبریکی عرض می نمایم و از الله متعال به خودم و به همه حاضرین مجلس و به همه طلاب عزیز موفقیت و کامیابی عرض می کنم. الله تعالی همه ما و شما را در همه امتحانات کامیاب و موفق بگرداند. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل چې لوړو زده کړو ته د نویو جذب شویو ځوانانو لپاره د نړۍ پرمختللو سیستمونو سره سم د هیواد په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. د کانکور او پوهنتونونو په ازموینه کې پوره شفافیت رامنځته شوی. اوس مهال هغه ځوانان لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي چې وړتیا یې ولري. هغه ځوانان چې په سږ کلني ازموینه کې کامیاب شوي دي، هغوی ځوانانو ته د دې خپلې کامیابۍ مبارکي وایم او الله رب العالمین دې نور هم ترقي او بریا په نصیب کړي. کم ځوانان چې تر 12 کاله زحماتو وروسته نن کامیابۍ پړاو ته رسېدلي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، دوهم پړاو به یې د عالي تحصیلاتو وزارت په چوکاټ کې مخ ته ځي. هغوی ځوانانو ته دا اطمینان ورکوو چې قدرمن محصله، قدرمن ځوانه، د عالي تحصیلاتو وزارت ستا د ارتقا، ستا د ترقۍ دپاره ډېر څه آماده کړي دي. د اسلامي امارت د قدرمن زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په خاصه توجه او د اسلامي امارت د قدرمنو مشرانو په خاصه همکاري باندې نن د عالي تحصیلاتو په وزارت کې دا ظرفیت ستا چې ستا غوښتنو ته جواب ووایي، تا ته هغه څه برابر کړي چې هغه ستا د فکر او ستا د زړه تقاضا ده. ته به انشاءالله د عالي تحصیلاتو وزارت کې د یو سالم نصاب سره مخ کېږي. هغه نصاب سره به مخ سي انشاءالله چې هغه پر هغه باندې کار سوی دی، د جامعې ضرورتونه په نظر کې نیول سوي دي او د دنیا پرمختګونه پکې ځای پر ځای سوي دي او هغه څه چې هغه تر وخت تیر و هغه ځینې حذف سوي دي، لرې سوي دي. استعداد او وړتیا مطابق به تا ته توجه کېږي، تا ته به امتیازات درکول کېږي، تاسو ته به سند درکول کېږي. هغه ماحول به نور په پوهنتون کې نه وي چې د پوهنتون مرکز به د زورواکانو د زور ازموینې مرکز و. دلته به ډلې جوړې وي، دا د فلان ډله ده، دا د فلان ډله ده، دا د فلان ډله ده. دلته به تر واحد قیادت لاندې د امن په فضا کې، په وحدت کې، په اخوت کې، په ورورګلوۍ کې ته خپلو چارو ته ادامه ورکوې. د یادونې وړ ده چې د لوړو زده کړو او نورو ښوونیزو بنسټونو په هره برخه کې پرمختګ او شفافیت رامنځته شوی، خو د نجونو د زده کړو ځنډېدل ملي او نړیوال غبرګونونه له ځان سره لري او ډېری هیوادوال د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه کوي.